اخر کار د لایټ هاوس د پاره یو پښتون سلیکټ شو چې هغه د کم ځای سره تعلق لري، هغه نوم سره ملګرو، او هغه چې کله هلته لاړ شي نو د ورځې به هغه 1 کروڑ روپۍ اخلي. په لایټ هاوس کې به 1 کروڑ روپۍ اخلي او کار ته هم خیمه چې څه کار به د پښتوني ملګرو. ویډیو سره مکمل وګورئ، مکمل معلومات درکوم ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده په آیسلینډ کې لایټ هاوس ته پاګه کې چې دنه نوکری کې نو تاسو به د ورځې 1 کروڑ روپۍ ملاويږي او څه کار به یو بلب به هغه به مړ کېدو ته نه پرې چې هغه کله مړ کېږي ته به بلب لګي چې بلب وسوځي یا بټن خراب شي بس تک ستا کار به یو دغه نه پس ته به هر څه موجود دی 3 میاشتو لپاره به تالته دي. او دې پښتون ته اپلای کړو کنه ملګرو، هغه پښتون نوم دی شاه زمان چې هغه کار پکې وشو. هغه پښتون نوم دی شاه زمان او د 19 کالو د نوشهر سره تعلق ساتي ملګرو. او هغه د دې لپاره اپلای په انستګرام باندې کړو ملګرو. 3 ورځې ورکړل، په 3 ورځې کې به دې ته مکمل ډیټیل لګي او دا الګ پچینو بیا آیسلینډ ته په آیسلینډ او سلایډ کې به دا چې دې نوکاری کې ملګرو. دغه نه پس چې ده کنه تقریبا 42000 کسانو ته پاکستان نه اپلای کړل چې موږ لایټ هاوس ته دو موږ ته به 1 کروڑ روپۍ د ورځې ملاويږي او دا چې کوم ده نو پاکستاني ځان مرګ لور کوي. ځکه تاسو دې خبرې ته تاسو ته پته راکنه چې ابل ورځ وجینې و او هغه 10 ورځې په لایټ هاوس کې تیر کړل. دغه نه پس هغه د دنیا نه لاړه، هغه مړ شو ملګرو. دغه نه پس چې ده ملګرو ځین خلک تاسو کوي کنه چې کوم لایټ هاوس چې ده نو دا ټیکنالوژي په ذریعہ باندې ول نه چلیږي ملګرو. په دنیا کې چې ده 19000 لایټ هاوس دي، په هغه کې دا 19000 لایټ هاوس دي هغه په ټیکنالوژي چره او دا لایټ هاوس نه دا په ټیکنالوژي باندې نه چلیږي ملګرو. هغه کوشش کوي چې دا په ټیکنالوژي باندې و چلیږي او دا په ټیکنالوژي باندې نه چلیږي ملګرو. دې پښتون کار به کې شوی دی ان شاء الله. کله چې دا پښتون زی نو داغه نه پس چې نو بیا موږ تاسو ته ویډیو شریک کوو چې دا پښتون لاړ او باب کې کامیابی کنه کامیابی کدب کې چرته کامیاب شي کنه زموږ ټول پاکستان د لپاره د خوشخبری خبر ده، یو ښه خبر ده. ځکه چې په دې لایټ هاوس کې چې څومره کسان تل نو هغه بیرته واپس نه دی راغل. د لایټ هاوس د لپاره ډیر پاکستانو هم اپلای کړل چې تاسو کله لاړ شئ لایټ هاوس ته آیسلینډ ته. داغه نه پس چې دا په سمندر کې اخوا ده سیده لکه 30 کیلومتر چې دنه په سمندر کې ده. داغه نه پس چې دنه په سمندر کې دا یو غونډۍ ده کوز سمندر ده، دا یو غونډۍ پکې بره ده. داغه نه پس چې ده نو پای کې یو لایټ او هلته یو کمره ده، پای کې به ته پاتې کېږي او هغه لایټ چې نو هغه به ته 24 غنټې چې نو هغه به ته ان ساتي، هغه به ته مړ کې نو بس تک کار بستای. ته به هر چیز د 3 میاشتو مکمل ته به هلیکاپټر کې بالته وړي او ته به هر چیز هلته موجود دي. ته به د سیس کمه نه راځي او په حال کې به ته یازي وي. ته به د 1 کروڑ روپۍ د ورځې ملاويږي خو په حال کې به ته یازي وي تاسو سره بل څوک نه ویږي. که څوک ته اپلای کول غواړي نو تاسو به په انستګرام د خپل افیشل پیج دی هغه نه به تاسو یو پام دی هغه به تاسو ډکې او هغه به فیل کړئ. دغه نه پس چې تاسو به سبمیټ کړئ. دغه نه پس چې تاسو کار به کې وشو نو به تاسو ته وای چې په 3 ورځې کې خپل ډیټیل لاړ دی لکه چې کور خلکو ته هم ویل چې ته مزه او دا لکه چې نو وس پته نه کې فیصله لا صحیح نه کړ.